انشاءالله مخکې خو به ډېر کوشش کوو. د دې نه وړاندې خو اول دا وه چې زما ږیره مې نه وه پرېښې، نو د خپل پیغمبر سره د مینې ثبوت خو دا دی چې د هغه سنت را ژوندي کړي. نو نور هم ډېر کوشش کړی، دغه توفیق هم الله راکړه چې ږیره هم پرېښوده. نو دې نه مخکې چې مونږ سوي هغه به دروغ و، اوس پس د دې نه چې څه وه به رښتیا وي. عمرې له هم روان یمه سره د موره، مور مې د ځان سره بوځي، نو بیا به انشاءالله دې له ډېره توجه ورکوو په دې کې، او بیا حقیقت هم وي، ځکه چې دې نه مخکې زمونږ سنت نه وه، اوس هم په مخ باندې دغه ږیره ده، نو نبي اسلام سره د مینې ثبوت دی دغه. حاجي صاحب ډېر درته مبارک، یو دا نعتیه کلام او بل ږیره مبارکه، ماشاءالله ډېر ښکلې. ډېره مهرباني. ما باندې هر څوک د ځان په شان ته مهربان کا، کن فیکون ذاته هر مشکل راته آسان کا. مخکې د هر څه نه زما ربه ما دیندار کا، وس راکه او بیا مې د بېوسو مددګار کا. امن له بې شمېره دعاګانې درنه غواړمه، خدایه د دین ښکلې رڼاګانې درنه غواړمه. ما د خپل زخمي ولس د خاورې ترجمان کا، کن فیکون ذاته هر مشکل راته آسان کا. هر یو رشته مې د ایمان سره مضبوطه کا، خدایه عقیده مې د قرآن سره مضبوطه کا. دا زنګ شوي زړونه په توبو راله صفا کا، خدایه د خپل خوږ نبي سنت راکې پیدا کا. ما د خپل نبي د نوم نظر زله قربان کا، کن فیکون ذاته هر مشکل راته آسان کا. ډېره مننه.